د هغې نه بعد دا یو ورور سوال کړی دی چې ما د یو کس په خوا کې مونځ وکړو نو ما واورېدو چې د کس د منځه په دوران کې دوه دعاګانې وي په استفتاح کې نو آیا دا جایز دي که نه استفتاح دغې ته وایي د الله اکبر نه بعد چې دا کومې دعاګانې دي جواب د دې مسلې دا دی چې د تکبیر تحریمې نه بعد تکبیر تحریمه چې کله دی وي الله اکبر لکه زموږ خلک چې وایي نیت یې وتړو دا الله اکبر چې وایي د دې نه بعد به یوه دعا وایي استفتاح کې اگر که دعاګانې خو د استفتاح ډېرې زیاتې ثابتې دي الحمدلله او زمونږ د اکثر ملګرو ته یاد هم دي او زمونږ چې کوم کتاب دی د اذکارو دعاګانو رحیق الازهار پای کې ما ډېرې دعاګانې د الله په توفیق سره راجمع کړي دي الحمدلله ادعیة الاستفتاح دا ټولې دعاګانې راجمع کول یا د یوې نه زیات راجمع کول صحیح خبره دا ده چې دا نه دي ثابت یو به وی هر یو چې وی خو یو به وی تا اوس الله اکبر الله اکبر سبحانك اللهم دي بس ختم اوس بله نه وی یا ته وی الله اکبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بس بیا به دا دعا یا الحمد لله حمدا كثيرا یا نور دي وی هر یو چې دی وی خو بله به ورسره بیا نه یوځای کې نه به جمع کې دا راجح قول دی د علماو والشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله نور محققين علماء دې له ترجیح ورکړې ده چې احادیثو کې داسې نه دي ثابت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او نه د صحابه کرامو نه اثار دې باره کې راغلي چې هغوی ډېرې دعاګانې په یو ځای ویلي په استفتاح کې دا نه دي ثابت دا هغوی نه ها استفتاح کله یوه کله بله وایه کله یوه کله بله کمی چې ثابت دي هغه وایه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري پکې مکمل راځي خو دا نه دي ثابت چې ته د یوې نه زیات راجمع کې اگر که بعضو علماو دا خبره کړې ده لکه امام نووي رحمه الله بعض داسې نور علماو وایي راجمع کولو کې څه حرج نشته خو احتیاط هم دې کې دی چې تابعداري دي د هغه څه وشي چې کوم څه ثابت دي او څه چې ثابت دي نو په هغې کې دا نه دي راغلي چې د یوې نه زیاتې دعاګانې دي جمع کړی شي ورسېدی که نه والله اعلم